السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو محصلینو، الله عز وجل مو راوله. څنګه یاست؟ خدای تعالی دې وکړي چې تر دا مهاله پورې به جوړ روغ یاست او خدای تعالی دې وکړي چې د دغه انلاین درسو څخه به په منظم ډول استفاده کوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ تاسې تیر درس د غیر عضوي مرکباتو اخري ډول چې مالګې وې پر هغه باندې موږ تاسې بحث وکړئ. مالګې مو وپېژندلې، د مالګې ډولونه مو وپېژندله، مالګې کم مرکبونه دي، په دې اړه مو بحث وکړئ. نن زموږ تاسې درس دی پر اکسیدیشن نمبر باندې، پر اکسیدیشن او اکسیدیشن نمبر باندې او همداسې پر ولانس باندې چې دا دواړه یو د بل سره څه توپیر لري، پر دې باندې موږ تاسې نن بحث کوو. نو الله عز وجل دې وکړي چې تر پایه راسره پاته سئ. اکسیدیشن د دې در مخه چې اکسیدیشن نمبر ته ولاړ سو یا ولانس ته ولاړ سو، اوس دا خبره خو ډېره شته، کیدای شي تاسې ډېر اورېدلې وي. څوک اکسیدیشن نمبر یادوي، څوک ولانس یادوي، څوک بیا وایي یا دا دواړه یو د بل سره توپیر لري. که چیرې مثلا موږ تاسې اکثره وخت چاته داسې جواب ورکوو، موږ ته وایي چې اکسیدیشن نمبر، که څوک داسې سوال وکړي چې اکسیدیشن نمبر او ولانس یو د بل سره څه توپیر لري، نو موږ په لنډو ټکو کې داسې ورته وایو چې په اکسیدیشن نمبر کې مثبت او منفي علامې شته او په ولانس کې مثبت او منفي علامې نشته. صحیح ده؟ دا چې ولې شته، په څه اساس شته، دا خبره نن موږ تاسې انشاءالله العزیز تر ډېره بریده پورې، تر ډېره حده پورې وایو. د اکسیدیشن د پېژندلو لپاره زه یو کیمیاوي تعامل تشریح کوم. کله چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي، کله چې سوډیم د کلورین سره تعامل کوي یا لیتیم د فلورین سره تعامل کوي، د لیتیم موډل اسانه دی چې رسمیږي. لیتیم به راواخلو. لیتیم زه یو مرکب دلته لیکمه، لیتیم فلوراید. لیتیم فلوراید دا یو مالګه ده، صحیح ده، چې د یو فلز او غیر فلز څخه لاسته راغلی. لیتیم فلوراید څنګه جوړ شوی دی؟ دا د لیتیم عنصر د فلورین د عنصر سره د کم ارتباط په واسطه وصل دی. پر دې باندې زه اوس اپلا غږیږم، نو وروسته بیا اکسیدیشن ته راځم. د لیتیم ساختمان، لیتیم په اول اصلي ګروپ کې دی او د لیتیم اتومي نمبر 3 دی. نو چې اتومي نمبر 3 دی، پروتونونه او الکترونونه به هم څوي 3 به. نو زه اوس داسې وایم چې د لیتیم دا هسته سوه، په دې کې 3 مثبت چارجونه لري چې مثبت چارج لري هسته یې. لومړي مدار کې 2 دانې الکترونه وجود لري، په لومړي مدار کې 2 دانې الکترونه وجود لري او لومړی مدار اوکتیت دی. خو دوهم مدار کې چې یوازې یو الکترون دی، هغه د هستې څخه په دې خاطر باندې هم دا مدار ډیر لرې دی، ځکه چې یوازې یوه دانه الکترون شته په دا مدار کې او دا یو الکترون د هستې سره دومره جذب نه لري. دا دوهم مدار چې دی د هستې څخه لرې دی په سبب د دې چې په دوم مدار کې یوازې یوه دانه الکترون شته او دا یوه دانه الکترون د هستې سره دومره جذب نه لري چې دا مدار را نږدې کړي. څونه چې بیا په مدار کې الکترونونه ډېرېدله، غونډه به دا مدار را نږدې کېږي او اتومي شعاع به د عنصر کمیږي. چون چې دا د اول ګروپ عنصر دی لیتیم، نو په دې اساس د اتومي شعاع ډېره لویه ده. صحیح ده؟ په دې حالت کې خنثی دی، ځکه چې د پروتونو شمېر یې هم 3 دی، د الکترونو شمېر یې هم 3 دی. لیتیم خنثی دی، هیڅ چارج نه لري. راځم فلورین ته. فلورین رسمومه. د فلورین اټومي نمبر چې دی هغه 9 دی، یعنی په هسته کې یې 9 دانې مثبت چارجونه دي. دا یې هسته سوه، 9 دانې مثبت چارجونه دي. لومړی مدار خو موږ وویله چې په 2 الکترونو سره اوکتیت کیږي، لکه څنګه چې د سوډیم لومړی مدار په 2 الکترونو اوکتیت و، د لیتیم لومړی مدار هم په 2 الکترونو سره اوکتیت دی. پاته سوه
دا ټول نه دانې الکترونه فلورین لري. د 9 دانو الکترونو څخه چې 2 ایسته کې نو 9 الکترونه پاته سوله. دغه 9 الکترونه چې دي دا په دوهم مدار کې د فلورین شتون لري. په دوهم مدار کې دا دوهم مدار دلته 9 دانې الکترونه شتون لري. دا یو، دا 2 3 4 دا 5 6 او دا هم څو 9. په دوهم مدار کې 9 الکترونه دي. دغه عنصر هم خنثی دی، نه دانې پروتونونه لري او نه دانې الکترون لري چې دا دواړه یو له بل سره خنثی دي. صحیح ده؟ ښه، اوس دلته چې کله لیتیم د فلورین سره تعامل کوي موږ په دې خبر یو چې تعامل څنګه سرته رسیږي. چې دوه عناصر سره په تماس کې نسي نو خو مرکب خو نسي جوړولی. اوس که لیتیم جلا محیط کې پروت وي، فلورین په جلا محیط کې پروت وي، نو لیتیم فلورایډ خو نه جوړیږي. خو کله چې موږ لیتیم د فلورین سره په یو لوښ کې واچوو، یو د بل سره په تماس کې راولو، نو دغه د هرې مادې ذرات خو د حرکت په حال کې دي. موږ وایو جامدات چې دي هغه لا اهتزازي حرکت لري. نو مایعات او غازات خو بیخي د حرکت په حال کې دي ذرات. کله چې په یوه لوښي کې په یوه محیط کې موږ دا دواړه عناصر سره واچوله، نو په دا وخت کې د دوی ذرات یو د بل سره ټکر کوي دا خپل حرکت له وجې. اوس که د فلورین ذره د سوډیم د ذرې سره ټکر وکړي، دا سوډیم دا لیتیم سو، د لیتیم ذره د فلورین د ذرې سره که چیرې ټکر وکړي، نو تاسې راته وایاست د دوی د ټکر په نتیجه کې به کومې برخې د دوی یو د بل سره په تماس کې لومړی راسي. معلومداره خبره ده چې د هر اتوم الکتروني ساحه چې ده دا به یو د بل سره ټکر کوي، یو د بل سره به په تماس کېږي. هستې خو پټې دي، د هر عنصر هسته چې ده دننه ده، مګر پر شاوخوا ته یې څه شی وجود لري؟ الکتروني ساحه. نو د ټکر په وجه باندې چون چې ټکر د دوی په سرعت پسې هم اړه لري چې دوی څومره سرعت لري، په څومره سپیډ باندې حرکت کوي، حرکت پسې اړه لري. نو دغه د فلورین الکتروني ساحه د لیتیم په الکتروني ساحه کې ننوځي، او یا د لیتیم ساحه د ټکر له وجې د فلورین په الکتروني ساحه کې څه کېږي؟ ننوځي. کله چې ننوځي دا دوې هستې یو په بل کې ننوتلې. صحیح ده؟ زه دلته داسې یو مثال په لنډ ډول دلته لاندې دلته رسمومه. مثلا دوی چې ننوځي نو څنګه کېږي؟ دا لیتیم دی، کله چې دوی ټکر وکړي نو د فلورین د الکتروني ساحه به دور پکښې کې ننوځي. اوس دا د دې مثبت هسته سوه د فلورین دپاره، او دا مثبت هسته سوه د چا دپاره؟ د لیتیم دپاره. صحیح ده؟ اوس لیتیم چې دی په خپل مدار کې یو دانه الکترون لري، هغه دغه دی. او فلورین چې دی 9 دانې الکترون لري، یوه دانه الکترون یې دلته وجود لري مثلا. صحیح ده؟ او 9 دانې خو نو دلته دي، دا 5 دا 6 دا 9. صحیح ده؟ کله چې دوی یو په بل کې د ټکر له وجې تداخل وکړي د الکتروني ساحو یې، دلته یو بله قوه فعالیږي د دې دپاره چې دوی دغه د جذب قوه پر شا وتنبوي. یو بله قوه دلته فعالیږي، هغه نو کومه قوه ده؟ د دغه هستې او دغه هستې ترمنځ، د دغو دوو هستو ترمنځ د دفع قوه ده. په دا هسته کې هم مثبت چارجونه دي، په دا بله هسته کې هم مثبت چارجونه دي. تر هغه وخته پورې دغه الکتروني ساحې یو په بل کې ننوځي، تداخل کوي، تر څو چې دغه د دفع قوه فعاله سي. کله چې مثبتې هستې مثبته هسته په رنج کې راوستل، یو بل سره دفع کوي، بیرته سره لرې کېږي، سره جلا کېږي. کله چې سره جلا سي
د جلا کېدو په وخت کې دلته یو څه پیښیږي. تاسې راته وایاست دغه دوه الکترونه چې دي دا د فلورین هستې ته نږدې دي که د کلورین که د لیتیم. معلومداره خبره ده چې د فلورین اتومي شعاع کمه ده، یعنی اخیر مدار یې نږدې دی و هستې ته. دا اتومي شعاع سوه، اخیر مدار یې هستې ته نږدې دی. نو چې نږدې دی کله چې دوی سره جلا کیږي دغه دواړه الکترونه به و کومې هستې ته نږدې د فلورین و هستې ته به نږدې په نسبت د لیتیم. نو په دې اساس الکترون چې دی الکترون د هغه هستې سره پاتې کیږي، د هغه اتوم سره ځي د کوم اتوم هستې جذب چې پر ډیري. نو د لیتیم په پرتله د فلورین د هستې جذب د لیتیم پر الکترون باندې ډیریږي. نو په دې اساس کله چې دوی سره بیلیږي نو دواړه په آیونو بدلیږي. سوډیم چې دی سوډیم ګر سره اخیر مدار دغه لیتیم چې دی ګر سره اخیر مدار له لاس ورکوي، لیتیم اخیر مدار له لاس ورکوي، او فلورین چې دی اخیر مدار په اتو الکترونو سره بشپړیږي. په اتو الکترونو سره اوه یې خپلوه د څلور د پنځه شپږ اوه الکترونه یې خپلوه. اوس یو الکترون چې دی هغه به د چا څخه واخلي؟ هغه یې د جلا کېدو په وخت کې د لیتیم څخه اخیستی دی. دغه الکترون اوس خو په دې باندې پوه شولو چې د الکترون څنګه راکړه ورکړه د عناصرو ترمنځ څنګه سرته رسیږي. دا یوازې په اتومي شعاع او الکترونیګاتیویټي او الکتروپازیټیویټي پورې اړه لري. کله چې دوه عناصر یو د بل سره ټکر کوي او د بیرته د دفې د قوې د فعاله کېدو په وخت کې چې بیرته دوی سره جلا کېږي د جلا کېدو په وخت کې هغه عناصر الکترون اخلي کم چې اتومي شعاع یې کمه وي، هستې ته یې اخري مدار نږدې لکه دلته په دا مثال کې فلورین، او د هغه عنصر بیا الکترون له لاس ورکوي کم چې اخري مدار یې د اتوم د هستې څخه لري، یعنی اتومي شعاع یې ډېری. ځکه نو موږ وایو د اول ګروپ دوهم ګروپ دریم ګروپ عناصر چې دي دا همیشه الکترون له لاس ورکوي. دا په څه خاطر؟ په دې خاطر الکترون د لاس ورکوي چې د دوی اتومي شعاوې لوی دي. دوی په خپل اخري مدار کې یا یو الکترون لري یا دوه لري یا درې لري. نو په دې اساس دغه اخري مدار د هستې څخه لرې دی. دغه نه جذب دا یو الکترون دوه او درې نه لري چې دا مدار ډیر نږدې کې و هستې ته. مګر کم عناصر چې غیر فلزاتي چې موږ وایو دوی همیشه الکترون اخلي، هغه ځکه چې دوی یا اوه الکترونه په خپل اخري مدار کې لري یا شپږ الکترونه لري یا پنځه الکترونه لري. نو په دې اساس دا پنځه الکترونه دا مدار ډیر رانږدې کوي، دا شپږ الکترونه دا مدار ډیر رانږدې کوي هستې ته، دا اوه الکترونه دا مدار ډیر رانږدې کوي هستې ته په پرتله د یوه الکترون د دوه الکترونو. اوس په دې باندې پوه شولو لیتیم به نو څنګه چارج سي؟ مثبت. ولې؟ ځکه چې په هسته کې درې چارجونه وه، الکترونه یې هم درې دانې منفي چارجونه وه، خنثا وه. اوس یو الکترون خو د لیتیم ځینې واخلي دغه فلورین ځینې واخیستی نو لیتیم مثبت یو چارج سو، او د دې برعکس فلورین چې دی هغه منفي یو چارج سو، ځکه چې په هسته کې چې د کم چارجونه درلودل هغه نه دانې مثبت چارجونه وه. نه دانې مثبت چارجونه خو په نه دانې منفي چارجو سره خنثا کیږي، او خپل نه چې دي خپل نه دانې منفي چارجونه خدای لري، یوه دانه لسم الکترون پر اضافه سو، نو په دې خاطر د الکترون له وجې دا ذره منفي چارجداره سو. صحیح سو؟ اوس نو په دې ځای کې تاسو ښه ورته متوجه سئ. دلته اوس موږ ویلی سو چې اوس دا دوی مثلا ترکیب نه دی سره کړی، ښه ورته ګورئ. دلته موږ ویلی سو چې لیتیم الکترون د لاس ورکړی دی او فلورین الکترون اخیستی دی. ویلی سو که نه سو ویلی؟ کله چې لیتیم الکترون د لاسه ورکوي و دغه عملیې ته چې دا لیتیم الکترون د لاس ورکړی دی دې ته اکسیدیشن ویل کیږي. څه شی ورته ویل کیږي؟ اکسیدیشن. د الکترون د لاسه ورکولو ته په کیمیاوي تعاملاتو کې اکسیدیشن ویل کیږي. اوس نو دلته څوک اکسیدیشن سو؟ لیتیم که فلورین؟ معلومداره خبره ده چې فلورین نه دی اکسیدیشن سوی.
بلکې لیتیم اکسیډیشن سو ځکه چې الکترون یې د لاس ورکړی دي. صحیح خبره ده. نو اکسیډیشن هم وپېژندئ. لیتیم اکسیډیشن سو په هر مرکب کې هغه عنصر اکسیډیشن سوی دی کوم چې الکترون یې د لاس ورکړی. دا چې ولې د لاس ورکړی دی دا طریقه مې دا درته تشریح کړه. او په هر مرکب کې د دې برعکس ته بیا راځم. دلته دا دی په دا بل سلایډ کې زه د ریډکشن تعامل لرم. په کیمیاوي تعامل کې د الکترون اخیستلو ته ریډکشن وایي. چې ورته وایي ریډکشن. راسي دلته وګورئ. نو څوک ریډکشن سو؟ دی اکسیډیشن سو. اکسیډیشن سو. صحیح ده. او دا بیا چې سو؟ دا عنصر ریډکشن سو. دا عنصر چې سو؟ ریډکشن سو. دی اکسیډیشن سو. دی چې سو؟ ریډکشن سو. ښه، اکسیډیشن د څو الکترونو په واسطه باندې وسو؟ لیتیم څو الکترونه د لاسه ورکړي دي؟ دی خو لیتیم خو ولې اکسیډیشن سو؟ ځکه چې دی الکترون د لاسه ورکوي. اوس چې یو الکترون یې د لاسه ورکړی دی نو د اکسیډیشن درجه یې څو ده؟ یو ده. که چیرې یو شی الکترون د لاسه ور نه کړي، یا مثلا لکه اوس دلته لیتیم د الکترون د لاسه وروسته نه دی ورکړی، د اکسیډیشن نمبر څو دی خبر یاست؟ اکسیډیشن نمبر یې 0 دی. خو کله چې دی الکترون د لاسه ورکوي نو یو الکترون د لاسه ورکوي نو اکسیډیشن نمبر یې د څو په اندازه اضافه سو؟ د یو په اندازه، ځکه چې یو الکترون د لاسه ورکړی دی. که چیرې داسې یو عنصر پیښیږي چې هغه 2 الکترون د لاسه ورکوي نو هغه ته موږ وایو چې د اکسیډیشن نمبر یې څو دی؟ 2 دی. که چیرې اوس بیا زه برعکس راسم و پلورین ته، پلورین خو یو الکترون اخیستی دی نو کله چې موږ وایو چې الکترون یې نه د لاسه نه یې ورکړی خنثی، هغه ته موږ وایو چې اکسیډیشن نمبر یې 0 دی. اوس د الکترون اخیستی دی، د اکسیډیشن مثبت طرف ته نه منفي طرف ته اکسیډیشن نمبر ولاړی، -1 سو اکسیډیشن نمبر. یعنی اکسیډیشن عملیه یې در 0 هم کښته سوه، ځکه چې د اکسیډیشن برعکس عملیه یعنی ریډکشن سرته ورسېدي. که چیرې 2 الکترونه واخلي نو اکسیډیشن نمبر به منفي څو سي؟ منفي 2 سي. او داسې پسې تلای سي نه، دې طرف ته هم دغسې پسې تلای سي. اوس راځم بیرته خپل بحث ته. دغه ایوني مرکب و تعامل ته چې اوس نو دوی څنګه تعامل کړی دی. اوس لیتیم کلورایډ ته وګورئ، اکسیډیشن نمبر یې 0 دی. د دا مرکب اکسیډیشن نمبر چې دی 0. ولې؟ ځکه چې دغه منفي چارج تاسې وینئ او دا مثبت چارج تاسې وینئ، دا دواړه یو د بل سره الکتروستاتیکي قوه فعالیږي د دوی دواړو ترمنځ. کله چې اوس ګوره زه د هغه ځایه بیرته راشروع کومه، کله چې دوی سره دفع کول خو الکترون یوه واخیستی او بل الکترون د لاسه ورکوي. په څه خاطر الکترون د لاسه ورکوي؟ په دې خاطر چې د ده اخري مدار د هستې څخه چې شي لرې و. لیتیم په دې خاطر الکترون د لاسه ورکوي. خو بیرته سره لرې سوه، سره جلا سوه، نو چې سره لرې کېږي خو د هستو ترمنځ هغه دفع هم بلا کمزوري کېږي، له منځه ځي. اوس دا یوه ذره منفي چارج سوه، بله ذره مثبت چارج سوه. دا منفي چارج او مثبت چارج بیا سره چې کېږي سره جذبوي، بیرته سره نږدې کېږي. تر څه وخته سره نږدې کېږي؟ تر هغه اندازې پورې چې د هستو ترمنځ قوه برابره سي د دغه منفي او مثبت چارج د آینو ترمنځ قوه. نو په یو خاصه اندازه باندې دا دواړه ځانونه ټینګ نیسي، نه بیا سره لرې کېږي نه سره نږدې کېږي. لرې کېږي په دې نه چې پلورین منفي چارج لري او دغه لیتیم مثبت چارج لري، دا یې نه پرېږدي دې ته سره لرې سي، دا منفي او مثبت چارج سره جذبوي. سره نږدې کېږي نور نه، په دې خاطر چې هستې مثبت چارجونه لري، یو بل بیرته سره دفع کوي. پر هغه ځای سره درېږي، په هغه نقطه کې سره درېږي چې دغه د جذب او د دفع قوه سره برابره سي. نو بیا موږ ته مرکب لاسته راځي. دغه مرکب موږ وایو چې د ریډوکسي تعامل په اساس لاسته راغلی دی، ځکه دلته 2 تعاملونه سرته رسېږي، یو د اکسیډیشن تعامل، بل د ریډکشن تعامل. یو د اکسیډیشن تعامل، بل د چی تعامل؟ د ریډکشن تعامل. مشکل ستا په دې کې اکسیډیشن او ریډکشن کې ان شاء الله العزیز تاسې به ستونزه ونه لرئ. صحیح ده. اوس دلته زه داسې راځم، اکسیډیشن نمبر او ریډکشن نمبر ته راځم. اکسیډیشن نمبر د ورکړل سوو الکترونو شمیر
په مثبت علامه سره ښوول کیږي. د اخیستل سوو الکترونو شمیر په منفي علامه سره ښوول کیږي. او که الکترون نه اخیستی نه د لاس ورکړي نو موږ وایو چې اکسیدیشن نمبر 0 دی. زه یو سکیل جوړوم یا یو ترازو جوړوم 0 د اکسیدیشن نمبر دپاره. اوس که چیرې یو الکترون یو عنصر د لاسه ورکړي نو د هغه اکسیدیشن نمبر څو سو؟ مثبت 1. مثبت 1 ولې؟ یعنی د یو په اندازه یې اکسیدیشن نمبر زیات سو ځکه چې د اکسیدیشني تعامل وکړي. یو الکترون یې د لاسه ورکړي نو په دې اساس د اکسیدیشن نمبر مثبت 1 سو. که چیرې داسې وي چې 2 الکترونه له لاسه ورکړي نو موږ وایو چې د اکسیدیشن نمبر څو دی؟ مثبت 2 دی. یعنی د 2 په اندازه یې اکسیدیشني تعامل نور هم زیات شوی دی. 2 الکترونه د لاسه ورکړي. که چیرې 3 الکترونه یو عنصر له لاسه ورکړي نو موږ وایو چې اکسیدیشن نمبر یې څو سو؟ 3 سو. که چیرې 4 الکترونه یو عنصر د لاسه ورکړي نو موږ وایو چې اکسیدیشن نمبر یې 4 سو. مثبت 4. دا مثبت ولې یادوو؟ په اکسیدیشن نمبر کې مثبت او منفي لازمي دی باید ورسره. دا باید معلومي چې آیا الکترون د لاسه ورکړی دی که اخیستی دی؟ آیا اکسیدیشن تعامل سرته رسیدلی دی که ریډکشن؟ اوس که چیرې یو ماده اکسیدیشن کیږي نو مثبت طرف ته دا نمبر زیاتیږي. او که یو ماده ریډکشن کیږي یعنی اوس ګوره منفي 1 اکسیدیشن نمبر موږ چی شته وایو؟ کله چې اکسیدیشن تعامل د یو په اندازه کم سوی یعنی اکسیدیشن خو الکترون د لاس ورکول ته وایي، دلته به الکترون اخیستل سوی. څو الکترونه به اخیستي؟ 1. او داسې منفي 2 اکسیدیشن نمبر کې به 2 الکترونه اخیستي. په منفي 3 اکسیدیشن شمیره کې به 3 الکترونه اخیستي. په منفي 4 اکسیدیشن نمبر کې به 4 الکترونه اخیستي. یعنی د 0 څخه منفي طرف ته نو دا کم تعامل سو؟ دا اصلا د ریډکشن تعامل د ښودلو مسیر دی. اکسیدیشن نمبر چې 0 نه الکترون اخیستی دی نه د لاس ورکړي. کله چې مثبت طرف ته اکسیدیشن نمبر ځي موږ پوهیږو چې الکترون یې د لاس ورکړي. کله چې منفي طرف ته اکسیدیشن نمبر ځي موږ پوهیږو چې الکترون یې څه کړی دی؟ اخیستی دی. صحیح ده؟ اوس خبره دا ده چې ویلانس او اکسیدیشن نمبر څه فرق لري؟ ویلانس څه ته وایي؟ د ویلانس په اړه باندې یو څو خبرې زه دایم درته کوم. ویلانس په مرکب کې د اتحاد قوې ته وایي. څنګه د اتحاد قوه؟ دا مثال ته وګورئ. ما تاسو ته ویل دا مرکب چې جوړ شوی دی دغه لیتیم چې د فلورین سره یو ځای شوی دی دا دلته یو اتحاد شته که نشته چې دی نه سره لرې کېږي نه سره نږدې کېږي. او دا اتحاد د څو الکترونو په سبب دی؟ د یوه. دا اتحاد د یوه منفي چارج او یوه مثبت چارج په اساس رامنځته شوی دی. صحیح ده؟ یعنی یو عنصر یو الکترون د لاس ورکړی دی، بل عنصر یو الکترون اخیستی دی. نو په دا سبب یو منفي چارج شوی دی بل مثبت. دا چې یو منفي چارج سو یو مثبت چارج سو دا څونه چارج دی؟ د یوه الکترون چارج دی. یو د یوه الکترون په اندازه مثبت چارج شوی دی، یو د یوه الکترون په اندازه منفي چارج شوی دی. او د دغه یوه الکترون د چارج له وجې د یوه الکترون د اندازې چارج له وجې دوی دواړه یو بل ته سره نږدې کېږي. دوی دواړه یو د بل سره اتحاد کوي. نو موږ وایو چې دلته ویلانس یو دی، نه مثبت یادو نه منفي یادو. دا مرکب د یوه الکترون د چارج د اندازې د اتحاد په وجه جوړ شوی دی. دغه د دوی یو ځایوالی د دوی اتحاد چې دی دا د یوه الکترون د چارج د اندازې په سبب دی. نو ځکه موږ دې ته وایو چې ویلانس یو دی، نه په دې کې مثبت شته په ویلانس کې نه منفي شته. دغه اتحاد ته یې ویلانس ویل کیږي. دا د اتحاد د قوې شمیر ته یې ویلانس ویل کیږي. او هغه الکترون چې د لاس ورکړی وو یا الکترون اخیستی وو هغه ته اکسیدیشن نمبر ویل کیږي. بس د اکسیدیشن نمبر او د ویلانس ترمنځ هم دا فرق دی. ویلانس اصلا د اتحاد قوې ته وایي. لکه اوس یو بل مثال وایم، کلسیم دی، 2 الکترونه د لاس ورکوي په تعامل کې، نو څنګه چارجیږي؟ مثبت 2. نو چې مثبت 2 چارج سو موږ وایو چې دی اکسیدیشن سو، اکسیدیشن نمبر یې نو څو سو؟ 2، مثبت 2. ښه، کله چې بیا دا 2 دانې الکترونه د لاس ورکړي دي نو یو الکترون یې یوه کلورین ته ورکړی دی، بل الکترون یې بل کلورین ته ورکړی دي. 2 کلورینه چې هر کلورین منفي یو چارج لري د دې سره یوځای شوي دي. ګوره یو کلورین یو منفي چارج داره شوی دی،
یعنی منفي یو اکسیدیشن نمبر د یوه کلورین دی، منفي یو اکسیدیشن نمبر د بل کلورین دی، یو منفي به یو مثبت خنثی کی، بل منفي به بل مثبت خنثی کی، نو په دې ځای کې به اکسیدیشن نمبر به د مرکب صفر سي. دا تاسو په یاد د عناصرو دپاره په عادي حالت کې اکسیدیشن نمبر صفر دی او هر مرکب نسی کېدلی چې اکسیدیشن نمبر یې صفر نسی، مګر ویلانس په مرکب کې نه صفر کیږي. ویلانس دلته څو دی خبر یاست؟ دلته دغه کلورین او کلسیم دا د څو الکترونو قوې په واسطه یو د بل سره یو ځای شوي دي، د څو الکترونو چارج په واسطه یو د بل سره د دوو کلسیم مثبت دوه چارج لري، یعنې د دوو الکترونونو کشش د کلورین سره لري، د دوو الکترونو جذب لري. نو موږ وایو چې دلته اکسیدیشن نمبر اوس صفر دی، مګر ویلانس یې څو دی خبر یاست؟ ویلانس په کلسیم کلورایډ کې دوه دی او په لیتیم کلورایډ کې ویلانس یو دی. سر په خلاص سو. نو ویلانس او اکسیدیشن نمبر دغه مهمه خبره ده چې موږ ویلانس په مرکب کې د اتحاد قوې ته وایي. د دوه الکترونو په اندازه دوی د قوې په واسطه سره یو ځای شوي دي، نو ویلانس یې دوه دی. د یوه الکترون د قوې په واسطه یو د بل سره یو ځای شوي دي، ویلانس یې دوه دی. او که چیرې د یو په واسطه سره یو ځای شوي ویلانس یې یو دی. صحیح ده. د دوی د یو ځایوالي د اتحاد قوه چې ده دا د ویلانس په نامه یادیږي او هغه الکترون د لاس ورکولو اخیستلو ته بیا اکسیدیشن. ویلانس په ایوني مرکبونو کې د الکترونو د راکړې ورکړې شمېر ته وایي. ګوره دا بل تعریف سو. کیدای شي تاسو یو څوک داسې ووایي چې ویلانس چې دی په ایوني مرکباتو کې د الکترونو د راکړې ورکړې شمېر ته وایي. بالکل صحیح خبره ده. سوډیم یو الکترون د لاسه ورکوي، د ویلانس یو دی، نه مثبت پکښې یادی نه منفي. کلورین یو الکترون واخیستی، ویلانس یې یو دی، نه منفي یادی نه مثبت. خو که چیرې اکسیدیشن نمبر یادی نو اکسیدیشن نمبر خو موږ وویله چې اکسیدیشن خو د الکترون د لاس ورکولو ته وایي او اکسیدیشن نمبر که زیاتېدی نو باید مثبت علامه ورسره وي. نو د سوډیم اکسیدیشن نمبر څو دی چې یو الکترون د لاس ورکړی دی؟ مثبت یو دی. د کلورین اکسیدیشن نمبر څو دی چې یو الکترون یې اخیستی دی؟ منفي یو دی، ځکه چې د یو په اندازه باندې اکسیدیشن تعامل کم سوی دی، ریډکشن سوی دی اصلا هغه. نو په دې خاطر موږ هغه ته منفي علامه کارو. په کویلانت مرکبونو کې د کیمیاوي اړیکو شمېر هم ویلانس بلل کیږي. بالکل صحیح ده. خو ویلانس خو موږ ویل چې د اتحاد قوې ته وایي. اوس نو دوه عناصر چې په کویلانت یا په اشتراکي اړیکو سره یو ځای کیږي، خو دغه اړیکه د دوی اتحاد دی که یا؟ اوس که د یوې اړیکې په واسطه دوی اتحاد کړي، مرکب یې جوړ کړي، نو ویلانس یې یو دی. که د دوه کیمیاوي اشتراکي اړیکو په واسطه اتحاد کړي نو ویلانس یې دوه دی. که د درو اړیکو په واسطه اتحاد کړي نو ویلانس یې څو دی؟ درې دی. صحیح ده. لکه اوس ګوره د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ کویلانت اړیکه جوړیږي او مالیکولي هایدروجن لاسته راځي. دغسې د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ کویلانت دوې اړیکې جوړیږي او مالیکولي اکسیجن ورسره لاسته راځي. دغسې د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې کوویلانسي یا اشتراکي اړیکې جوړیږي او مالیکولي نایتروجن لاسته راکوي. اوس دغه شی موږ داسې لیکلی سو چې H2 دا H2 دا داسې لیکلی سو O2 دا داسې لیکلی سو M2. موږ وایو چې دا مالیکولي هایدروجن دی، دا مالیکولي اکسیجن دی، دا مالیکولي نایتروجن دی. صحیح خبره ده. نو دغه اوس دلته موږ وایو چې په مالیکولي هایدروجن کې ویلانس څو دی؟ یو. په مالیکولي اکسیجن کې ویلانس څو دی؟ دوه. په مالیکولي نایتروجن کې ویلانس څو دی؟ درې. او څلورم خاصیت دا دی چې دا ما مخکې یاد کړی یم دی، منفي او مثبت علامې نه پکښې کارول کېږي. په ویلانس کې منفي او مثبت علامې نشته. منفي او مثبت علامې یوازې په اکسیدیشن نمبر کې دي او هغه په دې خاطر چې هلته د الکترونو راکړه ورکړه مد نظر ده. د اتحاد قوه په ویلانس کې مد نظر ده او د الکترونو راکړه ورکړه په اکسیدیشن نمبر کې چې شته مد نظر ده. دلته دغه اکثر وخت چې څوک پکښې ګوري کېږي هغه اصلي نقطه دلته دا ده چې د اکسیدیشن او ریډکشن د تعامل سرته رسېدو سره د اتحاد قوه پیدا کیږي، ویلانس پیدا کیږي. ویلانس اصلا هغه د اکسیدیشن کېدلو یا ریډکشن کېدلو څخه وروسته رامنځته کیږي.
کله چې یو ماده اکسیدیشن سونه نو بله معلومدار خبره ده بله به ریډکشن کیږي. چې یوه اکسیدیشن سونه خو الکترون یې د لاسه ورکوي، بله ریډکشن سول الکترون یې واخیستی، نو دواړه منفي او مثبت چارجیږي، یو بل اتحاد سره کوي. دغه اتحاد ته که د یو الکترون په اساس یو ولانس وایو، که د دوو الکترونو په اساس دغه اتحاد دوه ولانس ورته وایي، که د درو الکترونو په اساس نو درې ولانس ورته وایي. نو الله عز وجل دې وکړي چې په ولانس او اکسیدیشن نمبر باندې په صحیح ډول باندې پوه سوي یاست. د اکسیدیشن او ریډکشن د تعاملات لپاره به تاسې کورنۍ دنده به دا ده چې دغه به وکړئ، مثالونه به پیدا کړئ، حد اقل 2 دانې مثالونه به دغسې تشریح کړئ په خپل کتابچو کې، په تشریحي ډول به یې دغسې ولیکئ لکه ما چې در په لومړي سلاید کې درته تشریح کړئ، او بیا به په هغه کې ولانس چې شته وایي او اکسیدیشن نمبر یې چې شتي دا به تاسې په هغه کې واضح کړئ او د دغه درس خلص نوټ به ورسوئ. خدای تعالی دې وکړي چې په اعظمي ډول مو د دې درس څخه استفاده کړي. نور مو پر ستر لایزال رب باندې سپارمه. الله مو مل شه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.